موږ پښتنو تاریخو باندې کار وکړو. له هغو څخه راځو د شینوارو قبیلې ته. د شینوارو د قبیلې په اړه باندې تا خپل معلومات له موږ سره شریک کړي. د غلجۍ د درو زامنو څخه چې بولر یې نومیږي، د هغه په اولاده کې یا په نسله ساپی او شینواری ده چې ځینو په سیاسي غرضو حکیمانو په ځینو لیکوالانو یا په چا باندې له غلجۍ خبره ایستلی وي، خو ځینو بیا بیرته غلجۍ هم بللی دی. کوم خلک چې له موږ سره په دې لار کې و شینواري، دا هم تللي دي د کسې له غره له ډیروالۍ څخه د ګومل بیا دغسې ولاړو تر ننګرهاره پورې. ساپی هم دغسې تللی ده چې هغه کونړ خواته تللی ده. نو په دې خوا کې که ساپی پاته ده لږ، او که چیرې شینواری پاته ده چې دوی هزاره ته ختل، یا څوک د زابل په یسو کې ساپی خود او د کاکړستان په یسه راتو، دا ځان کاکړ نه بالو، دغو سوچه ځان غلجۍ بالو، دواړو طایفو ابداله یې هم نه بالو. نو د دې معلوماتو لرو ځکه چې په دغو خلکو کې زوړ شی پروت و چې نه پسې نه هغو خو دا ماته ویل. کوم چې دغه نوي یا زوړ شیان راځي، په زړو شیانو کې ځینه د کاسي له نسله شینواری لیکي، دا د منلو نه ده، دا له فکر هم لرې خبره ده. دا چې کتران هم دی کاسی بولي، په هغه حال ده کوم چې شینواری لیکلی دی د کاسي، کتران هم لیکلی دی، دا د منلو نه دي. دا چې خو به زه عرب هم ولیکم د ځان په ګټه باندې، په سیاسي ګټه چې دا پښتون ده، نشي کېدای. نو دا لنډ خبره زه دا درته کوم چې له څېړنو وروسته، د موږ له څېړنو او له تحقیق وروسته څخه د غلجۍ د درېیم چې درې زامن دي د بولر په اولاده کې شینواری او ساپی ده. د دغه نسل د ده مهم چې کوم دي د شینواریو حسین خیل په یسه کې خبره راځي، سلیمان خیل، دا لوی کوم سلیمان خیل نه دی، سلیمان د اولادې د شینواري سنګرخیل، عبدالخیل یا عبدیا خیل، میرو خیل، طالب خیل، دغه پسې سته. دا په دغه کې هم سته، په جلال آباد کې معلومې دي. او په جلال آباد کې دغه بیا ډېرې شي معلومې دي، سیپای او دریم خیل، سنګو خیل، عدل خیل، علي شیر خیل، عدل خیل بیا کرکو خیل، عثمان خیل، دا معلومې غټې پسې. او د علي شیر خیل، خوکا خیل، اوش خیل، پیرو خیل، اتړ خیل، پای خیل، عیسی خیل، شردن خیل یا شیردل دین خیل. په دې کې نورې پسې هم داسې معلومې شته چې د هغه د حمزه خیل بیا مغدو خیل، احمد خیل، دا دوه پسې، لیاس خیل، یا خیل، علیکه خیل، بادام خیل، او خیل، حیدر خیل، تیمیدر یا تیمیدر، محو خیل، داسې پسې دي. نو دا خو دوی داسې مهم داسې خاص نومیالي کې د هغو یادونه وشوه. نومیالي خلک په دوی کې ډېر تېر شوي دي. د امان الله خان په وخت کې چې په امان الله خان حمله کېدله، افضل خان او علم خان شینواری مهم خلک وو چې له دوی سره قومي لښکرې وې. دا خلک چا پورته کړو؟ علي احمد خان د امان الله خان تربور و. د امان الله خان د بغاوت د غلي کولو دپاره جلال آباد ته ور ولاړو. دوی چې کوم د علاقې مشران ورته رالو، په هغې کې ملک قیس خوګیاڼی هم سته، محمد افضل خان او علم خان شینواری شامل وو. په دغه کې عبدالله خان جبار خیل هم شامل وو.
دا یې ټول سپک وو. داسې خبرې ورته کولې چې ما نیکه یا جد عبدالرحمن خان سرون درجې پرې کړو او زه به هم دغه هډوکي د ادیرو په تبرو کې یوسمه. دوی ورلو، دوی سپک ورلو، ملاتړ یې له بغاوته سره نه کاوه، نو چې له دې خوا ورلو دوی ملاتړ ورسره وکاوه. په ملاتړ کې بیا قومي جنګ راغی، بیا هغه و چې امان الله خان ماتې وخوړله، افضل خان دو په دغه برخه کې پوره اوسني وخت کې کوم داسې درته یاد دي؟ په اوسني وخت کې اوس په دوی کې نور داسې هم شته. ډاکټر اشرف شینواری فعلا به زه هم ژوندی وي، پوه او ماهره شخصیت. دا کشمیر خان هم یو قومندان تیر شوی ده، خو په هغې کې دوه خبرې دي، ځینې خلک یې ساپی بولي، ځینې خلک یې شینواری بولي. تکړه سړی و، د حزب اسلامي و. ډاکټر فیض الله خان شینواری د بشري حقوقو په هکله ډېر پوه او ماهر شخص ده. میرحمزه شینواری خو ټول پېژني، ښه تکړه لیکوال دی، افغانستان تیر شوی ده. اکرم خان شینواری ښه تعلیم یافته او سیاسي شخص تیر شوی. داسې په ښځو کې هم راغلي د دې د څه دي، خو ملالۍ شینواري چې ده د ښځو د حقوقو په هکله باندې فعالیت یې کاوه. نو اوس فعلا خو مې حالات ماته نه دي معلوم، مخکې چې دوی ما په دې هغې کې ذکر کړي دي، هلته نو د دوی دا چرې ځینې ښکارېدلې را. ښاغلی نجیب الله شینواري د وفا او اخبار چلوونکی یو علمي شخصیت. داسې خلک ډېر شته اوس.